السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سورہ نحل آیت نمبر یوسل اتلسم وایو 118 انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم بیان الفاظ ترجمہ اور مختصر تشریح حق ادا کولو توفیق را کی. اللہ دے مونږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوهی کی او الله دې مونږ تاسو ته عمل کولو توفیق را کی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې. آمین ثم آمین. مخکنی دو آیتونو کې الله تعالی د حلال او حرامو ځان نه جوړولو منع وکړه چې کوم تاسو په ژبه باندې حلال او حرام وایي او دروغ تړئ الله تعالی باندې، نو د دروغ دی او د دروغجن بچره کامیاب نشي. دغه چې حلال او حرام د الله په اختیار کې دي، هغه حلال کړی وي هغه حلال دی او هغه حرام کړی دی هغه حرام دی. تاسو ځان نه مه جوړوئ، مه وایئ تاسو ځان نه. او که تاسو دا کار کوئ نو دنیا فائدې دپاره دنیا خو ډېره لږه ده او بیا به تاسو دپاره دردناک عذاب وي. الله دې موږ تاسو ټول د الله د هر قسم عذاب نه بچ کړي. آمین ثم آمین. اوس د یهودیانو باره کې الله تعالی فرمایي وعلى الذین، او په هغو خلکو باندې هادو چې یهودیان شوي دي، حرمنا موږ حرام کړي وو ما هغه څه قصصنا چې موږ بیان کړي دي علیک تا باندې یعنې تا ته من قبل دین وړاندې. موږ په یهودیانو باندې بعض شونه چې حلال وو خو موږ په هغې باندې حرام کړي وو او دا موږ مخکې بیان کړي دي تا ته. دا بیان په قرآن کریم کې 2-3 ځایه دی. سورہ انعام آیت نمبر 146 کې د بیان دی چې کم شونه الله تعالی حرام کړي وو. وعلى الذین، او په هغو کسانو هادو چې یهودیان شوي وو، حرمنا موږ حرام کړي وو کل هر قسم ذی ظفرن د نوکونو والا ځناور چې نوکي وي هغه ځناور پرندې وغیره نوکونو والا. ومن البقر، او د غواګانو، والغنم، او د بیزو، حرمنا موږ حرام کړي وو علیهم په دوی باندې شحومهما د هغوی واز دی. د غنم د بیزو او د غواګانو دغه کوم چې چربیانې دي چربي وي واز د وي هغه موږ پې حرام کړي وه. الا مگر هغه ما هغه حملت چې اوچت کړي وي ظهورهما د هغوی شاګانو، یعنې کومه واز ده چې په شا باندې لګېدلي وي د اجازتو، او الحوایا یا په کلمو باندې لري وغیره باندې کومه لګېدلي وي د حلال او نور حرامې. او مختلط بعزم، یا هغه واز ده چې هغه اډوکي ته شامله وي، په اډوکي باندې کومه واز ده وي دا حلال او نور موږ حرام کړي وو. ذالک دا جزیناهم موږ سزا ورکړي وه دوی ته ببغیهم د دې د سرکشۍ په وجه. و انا لصادقون، بشکه موږ رښتوني یو، موږ رښتیا وایو. نو دا هغه حرام و چې الله تعالی دلته اشاره وکړله چې ما قصصنا علیک من قبل، چې موږ بیان کړي دي تا باندې مخکې دینه تا ته بیان شوی دی د هغې چې دغه موږ حرام کړي وو. دا دې دپاره بیانوي الله تعالی چې تاسو حلال و حرام خپل ځان نه جوړوئ. ما یهودو باندې بعضې شونه موږ د هغوی د غصې په بنیاد باندې او د هغوی د نافرماني په بنیاد باندې دا حرام کړي وو، د حرام نه دي او تاسو ته حلال دي. وما ظلمناهم، او موږ ظلم نه وکړی په هغوی، ولکن کانو، لیکن وو هغوی په خپله انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي، ای په خپله لاسه په خپل ځان باندې په خپله ظلم یې کو چې نافرماني کوله. د نافرماني په نتیجې کې الله تعالی د حلال ور باندې حرام کړي وو. وعلى الذین، او په هغو کسانو هادو چې یهودیان شوي دي، حرمنا موږ حرام کړي وو ما هغه قصصنا چې موږ بیان کړي دي علیک تا باندې یعنې تا ته من قبل دین وړاندې. وما ظلمناهم، او موږ ظلم نه وکړی په هغوی باندې، ولکن او لیکن کانو هغوی انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون چې ظلم یې کو.